وی حضرت زمونږ 15,000 کسان او هغه 15 تنه و 15,000 کسان رانه وجلی دي. سبانه ورځ شوه دیارجان کوم د هرقل بادشاه چې د فوج کمانډر و هغه ته خبر ورسېدو وی حضرت زمونږ 15,000 کسان او هغه 15 تنه و 15,000 کسان رانه وجلی دي. دیارجان ډېر څه غوسه شو وی تاسو خو بالکل د کار نه یای تاسو روز د دوی فکر نه درځي. نو یو تن ورته وویلو دا مسلمانان ته تر هغې پورې نشي ختمولی چې تر څو پورې په دوی کې یو تن دی هغه دې نه دی وجلی. یو تن دی پکې خالد بن ولید تی نوم دی تر څو چې د هغه نه دی ختم کړی ته دا مسلمانان نشي ختمولی. نو وی څنګه به یې وجنمه وی قید یې که ګرفتار یې که وی ګرفتار کوم به یې څنګه نه کس وله مشوره ورکړه وی ګرفتار یې داسې که چې هغه ډېر زیات بهادر دی ډېر زیات غیرتي دی ته پسې کس ولېږه ورته ووایه چې دیارجان وایي چې موږ د خالد ابن ولید په لاس باندې روغه کوو. نو هغه دومره بهادر دی چې هغه تاله دلته رارسي نو چې دلته راشي نو ګرفتار به کوي وبه یې وجني دوکه ورسره وکړه. دیارجان وایي دا ټیک ته دا جبیل الله ابن سهیم غسانی دا کوم مرتد شوی کس چې دته وی لاړ شه او هغوی ته ووایه چې موږ د خالد ابن ولید په لاس باندې روغه کوو. هغه راغې چغه یې ووهله نو ابو عبیده رضی الله تعالی مخې ته ووتو ستا سره مسلمانانو مشر څوک دی؟ ابو عبیده رضی الله تعالی ته ویل وی زه یم. وی ستا څه نوم دی؟ وی زما ابو عبیده. وی ته نه بل تن دی. ستاسو د فوج مشر څوک دی؟ وی خالد بن ولید. وی هم دغه یادومه هرقل بادشاه و چې موږ دغه په لاس روغه کوو. خالد بن ولید وی زما په لاس روغه کوي او وی زه روغې ته تیار یم. وی څنګه روغه کوي؟ وی هغه دې هلته غواړي و چې راشه. خالد بن ولید اس ته وختو ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ فرمایلو وی مزه شهید کوي دی رانه دوکه در سره کوي مزه. نو خالد بن ولید وی یا خو به ما شهید کړو یا به خپل 15 ملګري راولم یا به ما شهید کړو یا به خپل 15 ملګري زما دی روان شه دغه کافر سره روان دی اس ته وخت کافر ته مخکې دی پسې ورپسې دی هلته کې د کافرو پاټک راغی ځکه اخو الله سلاکه پوش پروت دی که نه چې د کافرو پاټک راغی هغې ورته وي د اس نه راکوش شه مخکې دیارجان بادشاه ناست دی دا بېادبي ده چې ته په اس باندې ورځې راکوش شه ښکته. خالد بن ولید وی زه میلمه یم او د میلمه خلک بېعزتي نه کوي تاسو ما د اس نه کوزوئ دا خو زما بېعزتي ده مونږ خو دا میلمه ډېر عزت کوو تاسو زما بېعزتي کوئ. دا جبیل الله ابن سهیم غسانی ورسره و هغې پاټک هغې پوجیان ورته وي مونږ خو رومیان یو مونږ ته خو پته نشته رښتیا ستاسو داسې رواج دی. نو جبیل الله ابن سهیم ورته وي او مونږ عرب د میلمه بېعزتي نه کوو. وي صحیح ده مخکې ځئ په اس باندې ځه دی پرېښود چې لږ مخکې لاړ بل پاټک راغی هغې ورته وی راکوز شه وی نه کوزېږم تا سره میلمه بېعزتي کوئ. بهرحال هغه ډېر ظالمانو دی د اس نه راکوز کړو وی اس په مخکې نه بیایي ځکه مخکې دیارجان ناست دی دا دغه بېادبي ده چې ته هغه په اس باندې ورځې. خالد بن ولید رضی الله تعالی راکوز شو اوس اس یې هلته وتړه هغوی ته وي دا سره هله دلته وتړه هغوی له اس وتړو. یو طرف ته 15 لاکه فوج پروت دی بل طرف ته 15 لاکه فوج پروت دی. دیارجان بادشاه په منځ کې ناست دی په خشک بیابان کې ورته یو بادشاهي ځای رخ شوی دی قالینونه خواره شوي د سرو زرو کرسۍ پې پرتې دي دیارجان بادشاه ناست دی. خالد بن ولید توره راغستې ده او د امسا په شانتې د ټانکورې په شانتې په ځمکه لګی او په منځ کې روان دی دا توره په ځمکه لګی روان دی چې دا څنګه انسان دی. هغې خالد بن ولید ډېر پېژندو ځکه یو ځل د 15,000 کافر په یو لاس مردار کړي وو. خالد بن ولید په یو لاس 15,000 کافر مردار کړي وو. نو هغې چې ولیدو چې موږ دا پوج شان ته لېږو مرداري کې دا څنګه سړی دی او خالد بن ولید د ملنګ په شانتې روان دی توره په ځمکه لګی او روان دی فوج ورته یو خوا بل خوا ګوري. دیارجان بادشاه له چې ورسېدو هغه ځان ته بله د سرو زرو کرسۍ ایښې وه درته یې ویې کښېنه په دې کرسۍ کښېنه. خالد بن ولید چې لته اوچته کړه کرسۍ پې والا خوا ورته وکړه کرسۍ په لته وواله. دیارجان بادشاه درته موږ درته عزت درکو ته په خپله د ځان بېعزتي کوئ موږ درته وایو د سرو زرو په کرسۍ کې نه تا په لته وواله. وی سره زمونږ دپاره عزت دی خو په دنیا کې نه په جنت کې او په دنیا کې د مسلمان دپاره د سرو زرو ګوتۍ نشي استعمالولی نو په کرسۍ به یې څه کښېني. الله دې زمونږ په حال رحم وکړي. زمونږ د سړو نه اوس ښځې رخ شوي دي سړی نه به په کویدن کې د سرو زرو ګوتۍ وړي د ده نه یې ځان له ښځه رخ کړي داسې ده که داسې نه ده هلک له د سرو زرو ګوتۍ وړي ولې دا ښځه ده ناوې ده کو چې کوم د بېغیرتوب رسم هغه به په مونږ کې موجود وي. هلک د سرو زرو ګوتۍ د سره په لاسولی نشي دا حرامه ده. نو خالد بن ولید هغه کرسۍ په لته وواله وایي موږ له په دنیا کې د سرو زرو ګوتۍ استعمال جایز نه ده تاسو راته د سرو زرو کرسۍ ږدئ. په ځمکه کېناستو توره یې ځان ته داسې ټک واله ودروله. هغه دیارجان ورته وایي وایي پیسې به درکو او ځئ دا شام پرېږدئ شامو پرېږدئ. خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ فرمایلی ستا خبره پوره شوه وی او وی موږ ته زموږ پیغمبر 3 خبرې کړې دي وی کومې درته کړې دي
وی اول راته دا ویلي چې دوی ته ووایي چې مسلمانان شئ وی دیار جانه ته مسلمانېږې وی نه وی دویمه خبره راته دا کړې چې ټیکس به راکوئ ټیکس راکوئ وی نه در کوم وی دریمه خبره راته دا کړې تورې ته لاس کو ورته وایه چې بیا جهاد ته تیار شئ جنګ ته تیار شئ نو دیار جان پوج ته آواز وکړو تاسو ورته ګورئ دا خو دوکه وه موږ په دوکه راغوښتلې وجنه یې که نه تاسو ورته ګورئ نو چې پوجونو تورې راویستې که نه خالد بن ولید چې توره تاو کړه او د بادشاه په ریسټ یې کېښوده هغوی خواته و که نه په ریسټ یې وله کېښوده وایي ما خو به شهید کېښوړم بیا به ما د دیار جان سر والی ستاسو د گورنر سر به ماړم بیا لوزولی ای کرنل ورته وایي ګزار ونه کوي سټ رانه وایي ګزار ونه کوي سړی خو زه ونیومه چې داسې وکړه که نه نو خالد بن ولید ته دا دیار جان وایي ډېر مې خوښ شو په دې غیرت باندې کافر پرې مین شو چې دا څنګه سړی دی د لس لاکه پوج ته رادننه شوی دی خبرو ته یې وګوره خوښې شه زړی پرې ورغی وایي داسې کار کوو که نه لاس یې ورته راوګد کړو دوی بادشاه وایي دوستي کوو مرګتیا کوو ورورولي کوو که ستاسو مسلمانانو زه ګرفتار کړم ته به ما ازادوي او که زما ملګرو ته ګرفتار کړې زه به تا ازادوم وروري کوو خوښ مې یې خالد بن ولید ولا دا لاس ونیو داسې ولا ټیل وو د مسلمانانو د کافر ورورولي نه کېږي اول مسلمان شه ته به زما امیر او زه به ستا خادم یم زه به دې خپلو ته ناست یم اول مسلمان شه دیار جان ته مسلمانېږم خو نه بیا دیار جان بادشاه د خپل سر ته لاس کو یو خول یو ټوپۍ په سر او پای کې ملغلرې پیلې شوې وي هغه ولا ورکړه وی دا ټوپۍ په هدیه کې والا او مال دې د خپل ټوپۍ په هدیه کړه دا به زما سره ستا د لاس نه خي خالد بن ولید د خپل سر نه هغه ټوپۍ ته لاس کو ورې ولکړه وی دا والا در سره زما د لاس نه خشوه او ته کافر یې زه ستا ټوپۍ نه اخلم زه د کافرو هدیې نه قبلوم هغې پای کې ملغلرې لګېدلې وي نو دیار جان بادشاه وایي داسې عجیبه سړی دی پوج ته یې وایي په ده به ګزار نه کوئ دا زما میلمه دی دی به خپل ځای ته بلکل روغ رمټ واپس کوئ روغ رمټ به خپل ځای ته په ویښته ول ونه بلسئ خو ده ماله خپله ټوپۍ هدیه راکړه او زما هدیه نه قبلوي وایي د ده زما سره 15 کسان ګرفتار دي هغه ورله زه په تحفه کې ورکوم 15 کسان چې ما سره کوم په ګرفتار دي هغه ورله په تحفه کې ورکوم او هغه ورسره ملګري کوي خالد بن ولید د خپلو 15 صحابه کرامو نه مخکې را روان دی توره په ځمکه باندې لګی او را روان دی د کافرو د لښکرو نه راووتو چې د صحابه کرامو نظر پرې ولګېد د صحابه کرامو د نری تکبیر د الله اکبر چغې کړې په الله اکبر په لا اله الا الله او په نبي علیه الصلاة والسلام په درود شریف سره په لوړ اواز باندې چغې شروع کړې 2000 صحابه کرامو आवाज شروع کو څومره په تیزه چغه شروع کړه یو روایت کې راځي وای حتی جوابته الجبال حتی در دې پر چې غرونو ولم جواب ورکو غرونو جواب داو چې کله سړی تیز आवाज د غرونو په خوا کې وکي نو انګازه لاړ شي بیا ته واپس راځي د غرونو نه انګازې رالي د الله اکبر د لا اله الا الله او د درود شریفو دې حدیث نه دا معلومیږي چې په لوړ आवाज سره ته ذکر کولی شي په لوړ आवाज سره ته درود شریف ویلی شي دا د 2000 صحابه کرامو عمل دی هغه د الله اکبر لا اله الا الله الصلاه والسلام على رسول الله دا په لوړ आवाज وي 2000 صحابه کرام دي دا چغې کړې دا ویلو خالد بن ولید رضی الله تعالی خپل لښکر ته راورسېدو